جنون دور کې زما دا او ستا دا نامه وه د جنون دور کې زما دا او ستا دا نامه وه زه په مجنون به یادېدمه ستا لیلا نامه وه امن پسند یمه خو تور د زمانې بدنام کړم امن پسند یمه خو تور د زمانې بدنام کړم د جنگ خبرې چې کېدې پکې زما نامه وه په داسې ښار کې ما یارانو زندګي کړې ده په داسې ښار کې ما یارانو زندګي کړې ده ساه اخیستل پکې اول او بیا نامه وه زه یې نادانه د نفرت په غشو ځکه ویشتم زه یې نادانه د نفرت په غشو ځکه ویشتم زما په خوله باندې جاري د پښتونخوا نامه وه ګرانو کتونکو السلام علیکم د ادبي پیج او د ادبي چینل نه ستاسو ورور ستاسو ملګری انضمام خان یو وارې بیا تاسو سره په دغه شیشه مخاطب دی ملګرو په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به او د خپل ژوند نه به خوند او مزې اخلي خپرونه د ادبي ګلونو څنګه چې تاسو ته پته د ملګرو زموږ د پروګرام مقصد کوم ملګري چې شعر لیکي دغه لیکوالانو ملګرو له ځان رسوو نن راغلي یو سیمه پیښور شاهین مسلم ټاون ته راغلي یو راسره ناست د پښتو ادب یو تکړه شاعر یو تکړه لیکوال یو ځوان فکر او زلمی شاعر راسره نن په دې خپرونه کې ناستې کوي وخت مو ډېر نه اخلم راځئ په شریکه ورته په خپل ادبي ګلونو پروګرام کې هرکلی وایو رحمان نادان صاحب د ادبي ګلونو په خپرونه کې درته هرکلی وایم السلام علیکم وعلیکم السلام انضمام صاحب خوشحاله یم چې تاسو لرم او په دې هم خوشحاله یم چې له تاسو سره لیده کاته وشو ستاسو ډېره مننه چې په عالم خپرونه کې مو ماته موقع راکړه د خبرو خپلو مینوالو سره خپلو کتونکو سره ما معرفي کوئ نو ستاسو ډېره زیاته مننه زه درته خوشحالېږم بار بار راشئ ډېره مننه ستاسو هم کو چې دومره مصروفه ژوند نه مو راله وخت راویستو نو ډېره زیاته مننه پروګرام کې به درنه د څه پوښتنو کوشش هم کوم ورسره به درنه خوندور شعرونه هم اورو خو زموږ د پروګرام فارمیټ مطابق ټول لومبې مو راسره خپل یو غزل شریک کړو نو ډېره زیاته به ښایي په دواړو سترګو انضمام صاحب یو د شعرونه دي چې ارشاد د اوچتو دیوالونو نه راتېر شوم د اوچتو دیوالونو نه راتېر شوم زه د داسې ګړنګونو نه راتېر شوم واه د اوچتو دیوالونو نه راتېر شوم زه د داسې ګړنګونو نه راتېر شوم صحراګانې مې په لپو کې پرتې وې او د څو سمندرونو نه راتېر شوم ډېر ښکلی زبردست صحراګانې مې په لپو کې پرتې وې او د څو سمندرونو نه راتېر شوم ما د سر قاتل ته وکړله بخښنه د عمرونو د جنګونو نه راتېر شوم زبردست ډېر ښکلی شی ما د سر قاتل ته وکړله بخښنه د عمرونو د جنګونو نه راتېر شوم زبردست او شعر دی چې آینې هم وارخطا وي په کتو کې آینې هم وارخطا وي په کتو کې د عجب عجب مخونو نه راتېر شوم ډېر ښکلی آینې هم وارخطا وي په کتو کې د عجب عجب مخونو نه راتېر شوم زه چې جوړ د محبت د خاورو ومه زه چې جوړ د محبت د خاورو ومه بیا زه ولې د ګلونو نه راتېر شوم ډېر ښکلی یا نادانه تښتېدلي مو خوبونه یا نادانه تښتېدلي مو خوبونه چې زنده د مړو لاشونو نه راتېر شوم صحراګانې مې په لپو کې پرتې وې او د څو سمندرونو نه راتېر شوم ډېر ښکلی یقینا خوندور شعرونه دغه کتونکو به ترې هم خوند اخیستې نادان صاحب ژوند مو څنګه روان دی د الله کرم دی د الله ډېر زیات احسان دی چې په خو دا ژوند موږ برداشت کوي دومره موږ پې بار یو خو بیا هم موږ وړي ځان سره موقع راکوي دا هم زما دپاره د خوشبختۍ خبره ده چې ژوند یو موقع راکړه په ما مهربانه شو چې ته له تا سره لیدل کاته کېږي الحمدلله ژوند ډېر زبردست روان دی ډېر ته مطمئن یم صحیح چانه پټ پناه نه یو خو زموږ د پیج کتونکو سره مو خپله لنډه غونته پیژنګلي وکړه نو زیاته به ښایي انضمام صاحب زه اکثر له یو خپل شعر وایم چې څوک ماته ووایي چې یاره ځان معرفي کوي د خلکو سره صحیح نو زه د خپل یو شعر وایم چې تعارف زما پوره کولی نه شي چې تعارف زما پوره کولی نه شي زما ټکي یعنې دومره مختصر دي نو په پېښور کې ژوند کومه په 1993 کې مې پېښور شاهین مسلم ټاون کې سترګې غړولې دي صحیح تعلیمي زده کړې مې تر د ماسټره پورې کړې یعنې 14 مې پاس کړې لا روانې زده کړې کوم
تر د ډاکټرۍ پورې مې اراده ده چې په پښتو ادبیاتو کې څه وکړم. په کال 2013 کې مې یو کتاب چاپ دی په خاموشۍ مین یم چې خلکو ته مې ښه او خلکو خوښ کړی او په پښتونخوا ریډیو کې یو پروګرام هم کوم خپرونه کوم د تالار په نوم باندې نو دغه مې تعارف دی. صحیح. شاعري مو د کوم وخت نه شروع کړې ده نو دغه شروعاتو تاریخ را سره هم لږ شریک؟ شاعري خو تقریبا لکه که زه دا ویم چې دا جراثیم د ورکوټوالو نه خلکو کې جذبي. صحیح. خو چې کله ما ته لږ پته لګېدلې ده چې یاره دغه شعر اوس د اورېدو دی یا د ویلو دی نو په کال 2013 کې. صحیح. یو کتاب مو چاپ دی د بل کتاب د پاړه د نه پوښتنه وکړو نو څه مواد برابر دي او څه اراده لرئ که نه؟ د الله مهرباني ده چې څنګه د ملګرو سره کېنم پاسمه الله را باندې مهربانه ده شعر خاپیرۍ مې ژوندۍ دله. صحیح. نو شعرونه ډېر شته خو زه کوشش دا کوم چې کتاب زر زر چاپ کول پکار نه دي ځکه چې ما په اول کتاب کې هم ویلي دي چې یاره ضروري چاپ کېدل نه نادانه خو کتاب کې مې وینا را بندوله. نو زه به دومره ووایم چې کتابونه را سره شته تقریبا یو 4 پورې به را سره ناچاپه پراته وي. اوس انشاءالله ډېر زر یو بل کتاب را روان دی د ملګرو مینه ده د هغې د کوشش ته زه ته خبر هم نه یم هغې د چاپ کړی عالمانه مواد ویسي او هغه یې چاپ کړي د وجود خاوره مې څه شوه دغه کتاب را روان دی انشاءالله په دې کې څه نظمونه دي او ډېرې غزلې دي پکې. صحیح. ډیره ښه ده. د دغه کتاب مبارکباد درله هم درکومه. خپرونه کې به درنه کلامونه هم اورو ورسره به درنه نورې پوښتنې هم کو چې کومې را یادېږي نو کتونکي به د کلامونو تمه هم لري یو 2 غزلې درنه اورو د هغې نه پس به بیا بس چې څه ماته یادېږي هغه به درته وایم چې شعر دی چې مزل ځنګله وکړو چې مزل ځنګله وکړو ننداره به خپله وکړو. ننداره به خپله وکړو که اوده خلک راویښ شي یو ناره به بله وکړو. زبردست. که اوده خلک راویښ شي یو ناره به بله وکړو. دغه شعر دې تا ته ډالۍ وي چې دوی په توره ظلم وکړي دوی په توره ظلم وکړي مونږ انصاف په تله وکړو. ډېر ښکلی زبردست. دوی په توره ظلم وکړي مونږ انصاف په تله وکړو چې واده شوه د بل چا شوه اوس جرګه پې سله وکړو. ډېر ښکلی. چې واده شوه د بل چا شوه اوس جرګه پې سله وکړو. نادان هر وختي بیمار وي چې تپوس یې کله وکړو. ډېر ښکلی. نادان هر وختي بیمار وي چې تپوس یې کله وکړو. دوی په توره ظلم وکړي مونږ انصاف په تله وکړو که اوده خلک راویښ شي یو ناره به بله وکړو. ډېر ښکلی. یو بل کلام ورسره هم شامل کړم چې دا ورونه د مکان ولې برسیرو دا ورونه د مکان ولې برسیرو خطره چې د سرونو وتیر بیرو. زبردست. ته په څومره مشکلاتو کې راګیر وې ښه په ما باندې ډاډه وې زما هیرو. ډېر ښکلی. ته په څومره مشکلاتو کې راګیر وې ښه په ما باندې ډاډه وې زما هیرو. ولې وکړه خودکشي لیلا د حسن ولې وکړه خودکشي لیلا د حسن د بدرنګه زمانې عکسونه ډېرو. بهترین شعر. ډېره مننه. او ما سوالونه د عمرونو راوړي خلک ټول خپل غمونو کې راګیرو. ما سوالونه د عمرونو راوړي خلک ټول خپل غمونو کې راګیرو. زبردست. مونږ ناستې ته وخت نه یو پرېښودلي مونږ د خپل هدف نه هم پکې ورتېرو. بیا هم خپلې تنهایۍ خوړم نادانه که ولاړ لا سره څو یاران نه شمېرو. ډېر ښکلی زبردست. یقینا ډېر خوندور شعرونه ملګرو. یادګیرنه ادبي ګلونه تاسو له هغه ادب رامخې ته کوي کوم چې په ټول پوره وي او معیاري وي. خپرونه د ادبي ګلونو را سره ناست رحمان نادان صاحب. رحمان نادان صاحب ادبي دنیا کې مو زده کړه چا نه کړې ده استاد مو څوک یادېږي؟ یاره جي که زه تاسو سره د 2 لمحو دپاره ناسته هم وکړم که نه او له تاسو نه یو ګټوره خبره ځان سره زما زړه واخلي زما ذهن یې واخلي او زه پرې پوه شم چې یاره دا خبره خو بلکل ماته یو نوښت لري یو نوې ده نو ته هم زما استاد یې. صحیح. البته زما استادان دومره ډېر زیات دي که نه د یو نوم یادوم نو بل رانه خفه کېږي خو زما ټول استادان دي. او بیا زه به درته ووایم چې په دې لړ کې نه دی که د میک خبره شي میک ته ناسته ده یا تاسو ته اوس دلته حضور ته ناست یو دا د محمد اسرار اتل صاحب له برکته
چې هغوی موږ له موقع راکړي دي په غټ غټ مجلسونو کې کېنولي یاستو د میک چلې راته ښودلی دی د اواز چلې راته ښودلی دی څنګه به کښېنې خلکو سره بیا که د شعر ادب شي نو ډېر خلکو را سره همکارۍ نه کړي په دې کې شاه سعود صاحب شو زه به دا ووایم چې اتل افغان صاحب شو جانزیب تاثیر صاحب شو صحیح قیصر اپریدی صاحب شو نو ډېر نوموړي نومونه دي چې ما ترې زده کړه کړې ده د شعر چلې راته ښودلی دی د ادب چلې راته ښودلی نو ډېر استادان مې دي ټیک ته جي دا پوښتنه به درنه هم وکړو ستاسو د شعر به هم بلها مینوال وي خو تاسو د کم شخصیت شعر خوښوئ او واورئ یاره جي د وخت کار دی صحیح په یو کال کې مې یو خوښ شي په بل کال کې بل خوښ شي ولې د یو کال یو دې کال کې اوس کم روان دی دې کال کې چې کم روان دی که نه جي هغه مې چې زما ډېر خوښېږي جي هغه مې افسر مولا جان ډېر زیات خوښ دی کار څونه خلکو سره مخالفې دي خو زه د یو ساینسدان یو خبره ده چې مخالف ونه لري که نه نو ته کامیابېږي نه بالکل نو زه اکثر له داسې خلکو پسې ګرځم د هغه شعر ډېر جو عجیبه انداز دی پکې ما له خوند راکوي شعرونه دوه درې بار درته د یادېږي افسر مولا جان یو څو شعرونه یې زه به تاسو ته ووایم افسر مولا جان وایي چې د ځمکې حال خو ښکته ډېر خراب دی ته څنګه یې زمونږ بره یاره د ځمکې حال خو ښکته ډېر خراب دی ته څنګه یې زمونږ بره یاره دلته څلور هلته اویا نوش جان دلته څلور هلته اویا نوش جان مزې دې وکړي ګیره وره یاره یقینا خوندور شعرونه رحمان نادان صاحب پروګرام به هم راټولو خو د یو غزل غوښتنه درنه کومه اخري غزل درنه ورو بس بیا پروګرام راټولو صحیح شو جي دا یو غزل برته ویم چې ارشاد جي ځان سره ترې سامان واخلم ځان سره ترې سامان واخلم رخصتي د مکان واخلم وای ځان سره ترې سامان واخلم رخصتي د مکان واخلم لږ به وګورم تا ته لږ به جاج د خپل ځان واخلم لږ به وګورم تا ته لږ به جاج د خپل ځان واخلم بیداریږي ځمکه کله که په چغو اسمان واخلم زبردست بیداریږي ځمکه کله که په چغو اسمان واخلم او محبت ستا لپاره دا د زخرو دوکان واخلم محبت ستا لپاره دا د زخرو دوکان واخلم زبردست او ځمکه وتښتي د خپو مې چې قدم په امکان واخلم ځمکه وتښتي د خپو مې چې قدم په امکان واخلم او دا سپوږمۍ او دغه ستوري په مثال د جانان واخلم ډېر ښکلی زبردست دا سپوږمۍ او دغه ستوري په مثال د جانان واخلم دوی په ما باندې ډاډه دي دوی په ما باندې ډاډه دي لاس به څه د جهان واخلم زبردست دوی په ما باندې ډاډه دي لاس به څه د جهان واخلم کولی شي او د ستړې زندګۍ نه ګټه واخلم تاوان واخلم او د ستړې زندګۍ نه ګټه واخلم تاوان واخلم بیا به خوند تماشه وکړي چې یاران او ماران واخلم بیا به خوند تماشه وکړي چې یاران او ماران واخلم بې وجوده یم سایه به بې وجوده یم سایه به څه به خوند د دوران واخلم بې وجوده یم سایه به څه به خوند د دوران واخلم او مقته ده چې دومره وخت چېرته لرمه دومره وخت چېرته لرمه چې سلام د نادان واخلم ډېر ښکلی زبردست ملګرو ادبي ګلونه تاسو له هغه ګلونه رامخې ته کوي نه چې پناه لري او نه خزان ولې چې ادب لپاني څیز دی را سره ناستې وکړو رحمان نادان صاحب دغه کتونکو له اخره کې څه پیغام ورکول غواړئ نو بالکل زمام صاحب پیغام د ډېرو اوچتو خلکو کار دی زمونږ به صحیح زمونږ زه اکثر له وایم ملګرو ته چې زمونږ خبره چاته رسي او د هواګانې وړي نو مونږ به انشاءالله د خاورو تر لاندې زمونږ پیغام دومره توان نه دی خو البته مینه وکئ مینه ډېر ښه شی دی که په مینه پوه شئ نو ژوند به درته اسان شي ډېره مننه ډېره مننه ستاسو هم کو چې پروګرام کې مو راسره ناستې وکړو ملګرو دا ویډیو نورو ملګرو سره شیر کړئ چینل سره هم سبسکرایب کړئ تر بلې خپرونې پورې خپل میزبان انضمام ما سره ناست میلمه او خپل کیمرامین اختشام خان له ورکړي اجازت الوی الله په امان